बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तराजार ऑफिशियल پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د همرنګه تضاداتو په دې جهان کې د فکر او احساس د ازدادو بیل بیل اظهار په دې غزل کې شوی دی، خو اخري حکم د ټولو یو دی، او هغه دا چې اختلاف او تضاد بدمزګۍ ته نه وي، بلکې دا د یو نوي جهان آغاز هم دی، د یو نوي منزل جدا لاره او د نوي سحر د دریافت ترخه قصه. راځئ چې تاسو سره غزل شریک کړم. ما د ګل نه غوټۍ پرې کړه نو قاتل شوم، ما د ګل نه غوټۍ پرې کړه نو قاتل شوم، تا مې روح ارې ارې کړو مسیحا شوې، او په اعجاز دی د دې ښکلو ښکلو سترګو، په اعجاز دی د دې ښکلو ښکلو سترګو، هر ساعت ایرې ایرې کړو مسیحا شوې، او ما یو څو د هوس اوښکې درله توی کړې، ما یو څو د هوس اوښکې درله توی کړې، تا احساس نینې نینې کو مسیحا شوې، او ډېر مجبوره و ګریوانونه یې چاوړي، ډېر مجبوره و ګریوانونه یې چاوړي، تا دستار ریخې ریخې کړو مسیحا شوې، او تا په نیمه خوله خندا د ناخوالۍ ته، تا په نیمه خوله خندا د ناخوالۍ ته، هر یو سا لشې لشې کړو مسیحا شوې، او چې شاعر دې چرته ویښ نشي فضله، چې شاعر دې چرته ویښ نشي فضله، تا ژوندون نشې نشې کړو مسیحا شوې، او ما د ګل نه غوټۍ پرې کړه نو قاتل شوم، تا مې روح ارې ارې کړو مسیحا شوې. ګرانو ملګرو، زمونږ په خانداني ژوند کې د جایز او عبادت برابر مینې ته هم د اظهار موقع نشته. ډېر کرته یو سختن خپل میرمن ته ځکه د مینې غږ نشي کولی چې په خاندان کې مشران دا خبره نه خوښوي. په دې اړه کې یو قطعه ستاسو سره شریکوم. د دې قطعې عنوان دی ته او زه. ته لکه د شمې انتظار کوه بلیږه، ته لکه د شمې انتظار کوه بلیږه، او زه به د پتنګ غوندې ستا مینه کې سوځېږمه، او ته به هم تیاره شي دا رڼا به درته اوښکې شي، ته به هم تیاره شي دا رڼا به درته اوښکې شي، زه به هم خاموشه ستا په اوښکو کې ډوبېږمه. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریځ په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.